السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور زرداد بلبل، تاسو سره نیغ په نیغه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن زمونږ په ملک کې نه په ټوله دنیا کې یو وبا راغلې ده د کرونا په شکل کې. په دې کې بیا مشکلات راله. مشکلات دا راله زه نوکر پیشه دي، هغه به تنخوا والي، دیاړي مار خوړ به څه کوي. بیا د ټولو نه زیات چې کوم پکې سفر شو هغه فنکار دی. زمونږ سره نه د کې پي کې حکومت څه وکړه او نه مونږ سره مرکز څه وکړه. بیا الله تعالی دی باچا خان ټرسټ آباد ساتي او دا دی دې له خدای پاک نور هم ترقي ورکړي. باچا خان ټرسټ زمون فنکاران یاد کړه. نو فنکار خو د چاپاټۍ کې کېدی نشي، خو نن نه به زه دا ووایم چې او زما نیشنل پارټۍ سره مینه پیدا شوه. هغه ځکه چې دی زمون فنکاران یاد کړه. فنکار ډېر عاجزه طبقه ده، ډېره حساسه طبقه ده. دا د مینې محبت خلک دي، دا د جنگ جګړو خلک نه دي، دا د شر فساد خلک نه دي. دا مینه خورئ، محبت خورئ، د خپل ذات نفي کوي.